د هر قسم لا د دشمن د حمله نه د حفاظت لپاره درې دعاګانې تاسو ته نخښم. ظاهره خبره ده نن سبا کې حالت داسې روان نه چې څه پتم نه لګي، بیا خاص کر د پاکستان چې کوم حالت موجوده په دې وخت کې د انسان د ژوند څه پتم نه لګي چې په څه وخت کې انسان د دې مسایلو شکار شي. الله رب دې زمونږ ټول حفاظت وکړي. لیکن دا زمونږ اساس مخکې دا چې یو ورځ مخکې باقاعده ډېر شي خلک په دغه حملو کې شهید شو. د یو کورنۍ چې کوم دي تقریبا 14 کسان 14 کسان د یو کور چې کوم ماشومان دي زنانه وي پای کې نارینه هغه ټول به شهیدان شي. دا د صرف یو کور، باقي ټوټل میلا کې تقریبا دا 40 کسانو پورې دا سلسله رسي چې هغه په دې حملو کې شهیدان شوي دي. نو د دې حملو څه پتم نه لګي. نو دې حواله سره ظاهره خبره ده موږ خو احتیاطي تدابیر به څنګه اختیار کو. دا مزایل په یو کم ځبانه راغته شي موږ ته داغي اندازه نشي لګیدل. لیکن په دې حواله سره موږ له پکار دار چې کوم مسنون دعاګانې دي هغه دعاګانې موږ ان شاء الله تعالی الله حافظ موږ ستاسو حفاظت کوي. ور رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر موقع دعا موږ تاسو ته خودلې ده چې دا دې موقع دعا ده د دې دعا ده. نو دغه شانتي چې کوم دشمنان دي دشمن نه داغه د حمله نه هر قسم له دشمن سره आपस کې ذاتی دشمنی یا دغه شانتي څنګه چې اوس د هندستان او د پاکستان دا کشمکش شروع دي دام ظاهره خبره ده دشمنی په حواله سره د حمله کیږي په دې کې د نقصان خطر وي. نو د هر قسم لا د دشمن د حملو نه د حفاظت لپاره دوه درې دعاګانې تاسو خو ان شاء الله تعالی سار او ما هم تاسو د دې دعاګانو اهتمام کوئ ان شاء الله تعالی الله رب تاسو حفاظت کی تاسو د بچو به حفاظت کی تاسو د کور به حفاظت کی. لومبني دعا صدا سکرین باندې تاسو په نظر راځي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دا دعا ده اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دا بسار سارم وي ما خام بم وي چې سارو ان شاء الله تعالی ما خام پوری با حفاظت یو چې ما خام وي د ساره پوری. دا غي نه علاوه دا دعا بم بل دعا ده دا ډیره قیمتي دعا ده په سکرین باندې تاسو په نظر راځي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بیا ووري بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا یو داسې دعا ده چې ان شاء الله تعالی سار یو کس دا وینو الله رب دې هر قسم له شرورونه د هر قسم له آفات او بلیاتونه د حملونو د فساداتونو د انسان حفاظت کی او چې ما خام وي نو تر ساره پوری دې دعا بم اهتمام کوي. دا دوه دعاګانې شوي او درېمه دعا ته هغه خیمه چې دغه دعا ته دعای انس ویل کېږي یعنی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه دغه دعا منقول یو ځله دغه واقعه مشهوره واقعه ده چې دغه د کور خواته اور لګېدلی و دومره زیات اور چې خلک راغې او حضرت انس ته ویل چې بس تا کور ته نږدې اور لګېدل نو هغه چې هغه بیغم هغوی به زما کور بچ دی. بیا یو بل کس راغی چې ستا د کور ته خو باقاعده اور لګېدلی شغلې چوتې شوي دي نو هغه بیا هم بیغمه ناسو فکر وکړو به زما کور بچ دی. د هغې نه بعد چې کله هغه اور مړ شو آس پاس ټول علاقې سوي وه د هغه کور پکې بچ و. بیا چې چا تپوس وکړو چې کوم کسانو ته وایي تا څنګه په اعتماد سره دا خبره کوله چې زما کور بچ دی. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایله چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ښودلې وه او دغه دعا ما ویل وه نو ما ته مکمل یقین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا چې ما ته ښودلې ده د الله چې کوم رسول دی داغه دا فرمان دا غلط کې دی نشي. نو په دغه وجه باندې ما هغه دعا ویل او ما ته یقین چې زما کور ته دا نقصان نشي رسوله. دا دعا چې کوم دی دا ستاسو د مال جان او ستاسو د بچو د هر قسم نه د څومره فسادات دي څومره بلیات دي هر قسم د دشمن نه د حملو اوس مثال ته دا حمله دي د دې نه د حفاظت لپاره کداغه دعا مونږ الله رب زمونږ د کور حفاظت کی زمونږ د بچو بم حفاظت کی زمونږ د مال جان د هر څه به حفاظت کی. دعا به تاسو په سکرین باندې په نظر راځي اللهم انت رب لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا دعا چې کوم دا ساروم وي او ماخام وي که سار وي تر ماخام غریبا د هر قسم لا آفات او بلیادونه د هر قسم لا د دشمن د شرور نه به حفاظت کی او چې ماخام وي تر ساره غریبا د هر قسم لا آفات او بلیادونه حفاظت کیږي. دا درې دعاګانې ما تاسو ته خودلې په دې حالاتو کې عاصم د دې دعاګانو اهتمام کوي دا د دې معمول جوړ کړي او په دې ورځو کې بیا خصوصا په دې ورځو کې د دې دعاګانو اهتمام کوي. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت د هر قسم لا د شرور نه د آفات او بلیاتونه د دشمنانو نه زمونږ د ټولو حفاظت کی اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.